په فراه ولایت کې د سلګونو وسلوالو د برید له امله پاتې زیانونه. په فراه ولایت کې هټیوال ځان ته د زیاتو مالي زیانونو د اوښتو خبره کوي. انا مچت سیک مرمی خورده او نونوایی مرمی خورده و راکت خورده و دیکان راکت خورده خیلی تاونا به مردم رسیده. نونوایی اصلا ابین رفته خراب شده. مشکلات بسیار دیدیم، ضربه آسیات زیاد دیدیم. خود ما دیشب مهاجر شدیم رفتیم به در شکور رفتیم. دیگه موشک خوردم رفتم راکت خورده دیکان ما خراب شده خسارت به ما خیلی رسیده. دیگه دیکان دیگه ما خراب شده رو مبلنا ما کد شده خیلی ما خسارت من شده. سلګونو وسلوالو طالبانو چې په پوره ډول په وسلو سمبال وه د سهشنبې شپه 2 بجې د فراه پر ښار برید وکړ او د څو ساعتونو لپاره یې د فراه د ښار ځینې برخې هم په خپل کنټرول کې ساتلې وې. د کرهنې انسټیټیوټ هم له هغه دولتي تاسیسات څخه و چې په امان کې نه دی پاتې شوی. انستیتوت زراعت و اینجا که طالبا آماده بود تقریبا 20 نفر 15 نفر میشد که آماده بود اینجا کلی شعبه آمریت ما لوازم تدریسی ما کتابخانه ما هم وسایل از بخش لیلی ما ساختانده شده آمریت ما ساختانده شده و مدیریت ما کلا خراب شده و صنفا ما هم میگه تخریب شده. د فراه امنیه قوماندان دغه ولایت په وروستیو ناامنیو کې ایران تورن بولي. ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنیه کې پاکستان مستقیما مداخله کوي د افغانستان په امنیه کې او په خاص ډول د فراه لپاره ایران ډیر ارزښت لري. ایران فراه ډیر ارزښت ورته لري او د فراه په امنیه کې د دوی ډیرې ګټې پرتې دي چې هغه په زیات اندازه ډیر معلومات غواړي سړی وړاندې کړي تاسو ته. ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي. ایران مخکې له دې دغه ډول تورونه رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په لړ کې دا تر ټولو لوی برید د فراه پر ښار ترسره کوي.